نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی شخصیتو اللہ تا سون نزدیو او پروردگار تا بے جلل او معافی بے غختے. حدیث پاک کی رازی انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ وی سل کرت دا اللہ پا دربار کے معافی غوارو روزانہ. استغفار معافی غختل سرد دینا چی معصوم دے دا گناہ محفوظ دے او اللہ تعالی تدیر نزدے دے و دا قیامت پر رزبا دا امت سفارش کئی دا گناہگار سفارش بکئی. لیکن دا اللہ تعالی مین پہ دمرا غالب دا دا اللہ یر پہ دمرا غالب دا چے فرمائی چے دا دروز سل کرت دا اللہ پہ دربار کے معافی غوالم او استغفار وے مودا اللہ نا بخنا غوالم. یوزل نور تندرونی و عربی کی ورطا کسوف وی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زان سر مرگری جمع کرل چه نور تندرونی سے نو دو رکاتا منسکی. جماعت ڈک شو خلق جماعت ترائل نبی علیہ السلام تے مخ کے شو منسکی. دا منزل دوران کے نبی علیہ السلام مبارک لگون دے پٹے ور مخ کے شو لگ رستو شو لگ مخ کے شو بیا راغ خپل زیلا او بیا لگ سات پس رستو شو او چی رستو شو نو پدے مانزکی دا لفظ دخل مبارک نوت یا ربی وانا معاهم منس چے کل سلامو گردو دانوار آغا توروالی ختم شویو صحابو تی تپوسو که سیب تمونگ پا مانزکی اولی دے که دا خپل زین لغون مخ کے شوی بیا رالی پا خپل زیو درے دے بیا مو اولی دے که دا خپل زین رستو شوی او سا الفاظ دے دخلی مبارک نووتل سمسلاو وی ماتا اللہ پاک دے مخامخ دا جماعت دے دیوال کے جنت و دوزخ دوارو خون. جنت میں اولید ور مخ کے شم نیت میں داو کو چی یو غنچک دا انگورو تی روشو کوم کما دا جنت دا انگورو دا غنچک را شکولے وے ترسو پوری چی دنیا آباد ونو تاسو بات خوراک کو خلاصے دا بنا امارو نشو کو بیا تاسو اولی دم چی ذرا رستو شم دا میں دوزخ اولی دا دوزخ غرغنڈے میں اولی دی لمبی میں اولی دی بس زو یریدم چی زما پا امت جوڑ عذاب راگے نو ما اللہ تا درخواستو کا اللہ زور سریم نو عذاب برازی. قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم مستغفرون ویستغفرون چی ترسو تا دے امت سر موجود نو عذاب بن رازی او کتنوے او بیام دوی مانا معافی غوالی بخنا غوالی نو بیابان پہ عذاب نرازی نو ماوی چیزا موجود ہے ما نبی علیہ السلام وجود دا امت تپارا دا عذاب یو دفاع دا زا موجود ہے ما بیام عذاب راغے ورہ او یارید نبی علیہ السلام مبارک او یارید پزلے کے یہ زما پہ وجود کے زما امت باندے عذاب را روان دے او یارید دا شپے بلگیاو پروردگار تبے جلل. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا سے جڑا بے کولا لجوفیہ عزیز کا عزیز المرجل دا سے بے جڑل چلی سینے بے دا سے غرار کولا کا کٹوے چی غرار کئی بل روایت کی رازی کا غلی المرجل لکا کٹوے چی جوش وی او کم غرار کئی سینے مبارکی بے دغ سے آواز کا استرگونا اوخ کے بروانے بے دا ولی رونو معصوم دی گنانا مخ کی رستو آرسن اللہ پاک ساتلے دے دا امت سفارش بکی مقام محمود غندے دا سفارش زیوالا اللہ مقرر کرے دے لیکن بیام پزلکی دا اللہ یا رشتا نو مسلمان دا کامیابے نخدا چی دے دا اللہ دربار کی جڑو کی دے و جاڑے اللہ تا پدے مسلمان کامیابی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمر لوی شخصیت تے قسم دی دا صحابہ فضائل چی منترا مخ کی چی صحابہ کم خلقو او پا صحابہ کی بیا خلفاء راشدین
او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالیو نو دی پروت دی خلق ټول ورته راجمع دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بخاری شریف کی حدیث تے دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دی اغا ورطا ولار دی نو آغای لک صفتو کو امیر المومنین مخپکے گا ستا دیر لوی مرتبی دی دا اللہ پنیس دومره دی مرتبی دی چے دا ټولو نه مخکنی پړومبو مسلمانانو کې تداخله یو څلوېښتم مسلمانو کم و بیش لږ اختلاف پکې شته خو لکه ډېرو صحابو نه مخکې یې ستا نه لږ خلک مخکې ورپسې وي نو اسلام دې هم د ټولو نه مخکې دی هجرت ته کړی دی جهادونه دې کړي دي زبردست جهادونه که بدر دی که احد دی که خندق دی تا ښه زبردست جهادونه کړي دي او خلکو سره د خیر ښېګړې کړي دي او بیا په ټولو کې لویه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا او صحبت ته کړی دی او چې هغه ته د ناراضي تللی دی خوشحاله ده نه تللی دی د نبي علیه السلام نه پس د حضرت ابوبکر صدیق صحبت وکړه د هغه ملګری وی د هغه سره د ښه اخلاص وکړه د خلافت او د بادشاهۍ په چلولو کې او چې حضرت ابوبکر صدیق کله د دنیا نه تنو په تا نه خوشحاله تللی دی او بیا د حضرت ابوبکر صدیق د زمانې نه پس د خپله بادشاهي وکړه ډېر عدل د قایم کو انصاف د قایم کو داسې عدل او انصاف د قایم کو چې په مخ د ځمکه به څوک تر قیامته پورې داسې ونه کړی شي ډېر زبردست عدل انصاف د قایم کو چې دا خبره یې وکړه نو حضرت عمر مخ ور واړو دا څوک دی وی د ابن عباس د نبي صاحب د تره زوی دی وی ما زړه ورکومه ما ډاډه کومه ما ډاډه کومه ما زړه ورکومه وی تا چې کومه خبره وکړه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ما صحبت وکړه جهادونه مې وکړل هجرت مې وکړه د هغه ملګرتیا مې وکړه وی دا د الله احسان دې کې زما څه نشته خالص د الله کرم د الله فضل او د الله احسان په ما باندې دا ګوره ډېره لویه خبره ده دا الله احسان دی هغې کې زه څه نشم ویلی د الله نعمت دی شکریه به لکه احسان دی نو د احسان خو شکر پکار ما نه الله تپوس وکړي چې دا ټول احسانات خو ما کړو څه دې کړي بیا به څه کوي دې کې دې ته اشاره ده دا الله لوی احسان او د نبی علیه السلام نه پس چې د ابوبکر په زمانه کې یا د هغه نه پس ما کوم عمل کړی دی نو بیا هم د خدای ډېر لوی احسانات دي په ما باندې ډېر نعمتونه دي که دې نه سر په سر خلاص شوم نو ښه به سر په سر ټیک ته چې ما هر څه کړي دي نیکۍ مې هم کړي دي جهادونه مې هم کړي دي خو په ما د الله نعمتونه هم شته نو که د هغې مقابله کې سر په سر خلاص شم نه ماله سي او نه په ما سي نو دا به ښي دومره لوی سړی د سهار مونځ چې به یې کو عموما به سوره یوسف پکې وي نو چې دې ځای له به راغې انما اشکو بثي وحزني الی الله حضرت یعقوب علیہ السلام زوی پسې سترګې ړندې شوې که نه جاړې ورپسې هغه زوی چې هغه پیغمبر جوړېدو والا دی هغه زوی چې د نبي علیه السلام د وینا مطابق نیم حسن ورکړی شوی دی او ماشوم یې د غېږې نه وشوکېد او بانه دا وشوه چې شرمخ وړلی دی کوی ته وغورځېد ژړلې ژړلې وابیدت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شو زړه درد کې پروت دی مبتلا دی نو د کور بندیانو به ورته وی ځان د دې سترګې ړندې کړې بابا دا ته څه کې جاړې صبر وکړه بس یې که بس خو څه کې ستا په ژړا خو واپس نه راځي ځان له دې سترګې ړندې کړې ځان له دې زړه سورې کړه دا څه کې هغه به څه وي انما اشکو بثي وحزني الى الله وی تاسو نه څه غواړم زه د خپل غم اظهار الله ته کوم خپل فریاد خپل الله ته اورم او خپل غم الله ته پیش کوم تاسو ولې خفه کېږئ تاسو نه خو څه نه غواړم الله پیش او زه پیشه نو جړل به یعقوب علیه السلام نو حضرت عمر چې به سهار مونځ کې صورت یوسف لیستو دې آیت له به راوویسته انما اشکو بثي وحزني الى الله د یعقوب علیه السلام د دعا د ژړا د ځای له نو په چغو به په ژړا شو
داسې به جړل چې وروستو صفونو کې به د ده هغه د سلګۍ اورېدی شوې وروستو صفونو کې موږ وی دا جړا خو به له دا زلو شلی دومره لوی سړی او داسې جړا یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه ته نبی علیه السلام نا منافقان خولیو فلان کې پټې ورته خولیو پټ فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته ښودلی دي یو په یو بل چاته نه ویلې هغه ته خولو حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی یا حذیفه کار مې دی در سره امیر المؤمنین سوی لږ ځان لیکه یو خبره درته کوم رښتیا به راته وې یو خبره درته کوم ما ته به رښتیا وې دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبي علیه السلام کم منافقین خولی دي ته ته خو خولی دي که نه یو نومونه یې راته اخېستي دي فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نومونه یې راته اخېستي دي وی تپوس ته نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک عام مجلس کې نه دي ویلي او تا ته دا پټ ویلي دي یو راز دی هغه راز دنه نه فاش کوم تپوس ته نه کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اخېستی الله اکبر ته لږ سوچ وکړه زه خو بیا پکې نه یم شمېرلی څومره لوی سړی چې د هغه په حق حضور پاک فرمایي ابوبکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر به جنت کې دویم نمبر یو ځل نه څو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوې را د متعلق یو ځل نه دویم ځل احد د غر د پاسه زلزله راځي حضور پاک د خپه مبارکه رابري اسکن احد غلش انما علیک صدیق و شهیدان یو صدیق در باندې ولاړ دی ابوبکر دو در باندې شهیدان ولاړ دي حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکوي څومره لوی سړی زما وزیران په دنیا کې ابوبکر او عمر آخرت کې ابوبکر او عمر لیکن دومره یریږي په زړه کې هېڅ پته نه لګي تا ته پټ غوندې ما ته ووایه د منافقینو کې چې کوم لست دی زما نوم خو به پکې نه نه صرف ستا نوم پکې نشته دا یې ته یاروئ جړلی داسې نه په جړا کې لګیا دی جاړي پروردګار ته د کمال سیز د انسان د کامیابی الله ته جړا ده الله په جړا ډېر زیات خوشحالېږي حدیث پاک کې راځي کمې اوښ کې چې د انسان د سترګو نه اوبی دی او په کوم ځای ورلې د جهنم اور به هغه ځای نه سوځی د جهنم اور نه هغه ځای محفوظ دی چې کوم ځای باندې د اوښ کې ورلې نو جړا د الله په دربار کې دا د کامیابۍ لویه نښه ده دا ولې دا تا الله لوی وګڼه هغه چاته څوک جاړي چې لوی ګڼي او ځان کمزوری ګڼي تا الله لوی وګڼه ځان دې کمزوری وګڼه یو فلسفه دا ده دویم دا دی چې الله دې قادر وګڼه هغه چاته څوک جاړي چې درته پته چې دې ما نیوي شي ما نه تپوس کولی شي ما له سزا راکولی شي زه دې تښتېدی نشم هغه چاته خلک جاړي چې چا نه څوک تښتېدی شي تپوس دې کول هغه ته څوک نه جاړي نو ورته پته ده ده یې ومنله چې الله ته قادر ما نیوی شي ما نه تپوس کولی شي زما ګناه باندې خبردار تا نه زه تښتېدی نشم چې دومره دې په الله یقین راغی چې الله د دومره ښکلو صفتونو مالک دی نو الله به نه خوشحالېږي زه عاجز یم کمزور یم الله حضور پاک به فرمایل که ناصیتي بیدک الله زما سټوکې ګورې ستا په لاس کې دی الله زما زړه ګورې ستا په لاس کې دی دا ټول حقیقت دی نو د الله دربار کې یره دا د کمال شی دی یو لوی عالم دی یحیی ابن اقسم رحمه الله لوی عالم دی او وفات شو چا په خوب کې ولید دا حدیث استاد دی یحیی ابن اقسم چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل وی کله چې پروردګار ته ور مخامخ شوم نو ما الله تپوس کې څه دې راوړي دي وی ما ورته وی چې الله یو خبره مې راوړې ده که ته اورېدل غواړې وایه وی ما وی چې ښه ما د یو خپل استاد نه اورېدلي دي چې د هغه نوم معمر دی معمر ابن راشد هغه ما ته ویلي چې ما د خپل استاد نه اورېدلي دي چې ابن شهاب زهري دی
ابن شهاب زهري وایي چې ما د خپل استاد نه اورېدلي چې د هغه نوم عروه دی. عروه وایي چې ما د خپل ترور نه اورېدلي دي چې د هغې نوم دی بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها. بیبي عایشه صدیقه وایي چې ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي دي صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک وایي چې ما د جبریل نه اورېدلي دي. جبریل وایي ما د الله نه اورېدلي دي چې کوم انسان د اسلام د مسلمانۍ په حالت کې سپینګیري شي، مسلمانۍ حالت کې د ګیره سپینه شي او سپینګیري شي، ما له حیا راځي چې دله عذاب ورکړم. دا مې اورېدلي دي. وی الله وفرمایل چې بېشکه تا ته خپل استاذ معمر ټیک ویلي دي. معمر ته ابن شهاب زهري ټیک ویلي دي. ابن شهاب زهري ته عروه ټیک ویلي دي. عروه ته عایشه صدیقه ټیک ویلي دي. عایشه صدیقه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ویلي دي. هغه ته حضرت جبریل ټیک ویلي دي او جبریل ته ما درست ویلي دي ځه د سپینې ګیرې سره جنت ته. ګوره د کمال شی دی که سپین ډکي او سپینه ګیره. عبدالله ابن مبارک څومره لوی سړی و، څومره د احادیثو خدمت یې کړی. زه حیران شم کله وپس خیږم زم دا مونږ پکې څه کیو، مونږ خو د هغې په نسبت داسې ومنو دا ټول شګې یو ځای که نو یو نری شګ هم د هغې په مقابله کې نشو کېدی. دا حدیثو استاذ خدمت، حدیث طلب کول، ګرځېدل، په زرګونو شاګردان به ورته ناست وو، په زرګونو، داسې هم نه ده چې ګنې په سوونو شاګردان، زرګونو شاګردانو ته حدیث رسولی دي. او سخاګانې څومره کړي دي. حج له به روانو خلکو نه پیسې به یې غونډې کړې چې پیسې به یې د خلکو نه غونډې کړې وي چې څوک ما سره حج لدي پیسې جمع کړي. پیسې به یې جمع کړې، اب سنبال تیلی کېښودې، په هرې تیلی به د یو یو کس نوم ولیکه. نو حج له به لاړ، خلکو سره به یو ځای حج وکړه، ټولو خلکو باندې به د سنتو مطابق ټول اعمال پوره کړل. ډوډۍ به یې ورکړه. د هغه زمانې چې د حج د سفر څه خدمت و ټول به یې وله وکړه. چې واپس به راغلل نو بیا به یې هغه تیلی راویسته، نو هر چا ته به یې خپله تیلی او خپله روپۍ واپس کړې. یو روپۍ به یې ترې وانغېستې. خیراتي به یې په خلکو حجونه وکړل. شاګردان ورته وایي دا دې څه مسله جوړه کړې ده، خو چې خیراتي په خلکو حج کې او هلته پې خوراکونه هم کې او د لارې سفر هم وله کې، نو دا تیلی ته کې پیسې دې سره پارالې. خو داسې بوځه که نه، وایي که داسې وکړمه دا خلک بیا روانې کوي، دوی به بیا ډېرې زیاتې خرچې کوي په لاره م او په هغه ځای کې. نو دا تیلی ته والم چې دوی تمه چې څه خرچه کوو دا به رانه کټ کوي، نو دوی به لږه خرچه کوي او کټ کوم تی نه. دومره نیک سړی او د حدیثو دومره لوی استاد چې یو ځل په لاره را روان دی، صاحب د دنیا خلک استقبال ته ولاړ دی، د دنیا خلک. نو هارون الرشید بادشاه بره چت ته وخت، کوټې ته وخته. نه د هارون الرشید بادشاه لور بره په چت باندې ناسته وه په کوټه. هغې تپوس وکړو، وایي دا خلک څه کوي؟ د دنیا خلک په دې لاره کې ولاړ دی او زندهباد دی او لارې خشته دي او ګلونه دي هر چا سره او ګلدستي دي، دا څه مسله ده؟ وی دا عبدالله ابن مبارک را روان دی. دا څوک دی؟ دا د نبی علیہ السلام دا حدیث استاد دی. دا هغه احادیث خلکو ته ښیي، د حضور پاک احادیث خلکو ته ښیي. وی دا خلک د هغې استقبال ته ولاړ دی. یو وی هذا والله هذا الملک، زما د قسم په الله چې بادشاه دا دی، لا ملک هارون، هارون الرشید بادشاه نه دی. هغه ته خو که خلک استقبال ته روزي خو د پولیس او د فوج په زور روزي. دته خلک استقبال لراوته دی او د زړه په مینه او محبت ورته راوته دی. بادشاه دا دی، دی د خلکو په زړه حکومت کوي. دغه د احادیثو لوی استاذ چې ټول عمر یې د حضور پاک د احادیثو په درس کې تیر کړ، پیسې هم لګوه، سفرونه هم کوه، زرګونه روپۍ خو یې د حدیثو په طلب کې لګولې دي. پلار یې چې مبارک، هغه اوږده قصه دا درته نه کومه، خو د یو بادشاه زوم و، ډېر لوی مال ورته دا بادشاه نه پاتې شو. نو دا ماشوم د الله نه به سوال کو د مبارک مو ښځې چې الله موږ له یو ماشوم راکړه، موږ به پې ستا د پیغمبر احادیث زده کوو. او څونه خواري کړې وه د مبارک د پلار، د مبارک عبدالله مور چې وه د مبارک ښځه د بادشاه لور وه، چې واده یې کړه 40 ورځې را مبارک ورته نه نږدې کېده، خپله ډوډۍ به یې ورته لېږله.
ورته سوال جواب لېږلی چې د پلار د کور ډوډۍ به دې نه خورې زه به در لېږم دا به خورې 40 ورځې پس ورسره میلاو شو د ښځه خفه وه وی سړی چې د نوم خوښ نه ولې دې واده کول 40 ورځې زما د واده وشو ته نن ماله رالې وی ما ته پته ده وی ستا پلار نیک سړی دی خو بیا هم بادشاه دی امیر دی هسې نه تاسو حرام خوراک خوړلي نو ما 40 ورځې دیاړي مزدوري وکړه په تا مې حلال رزق وخوړو چې ستا د وجود نه ستا د پلار د کور هغه وینه ختمه شي او پاکه وینه در کې پیدا شي نیت مې دا دی چې ما تا سره هغه خپل د واده خوشحالي وکړو او الله موږ له یو بچی راکړي چې ستا وینه هم پاکوي زما وینه هم پاکوي نو داسې بچی به الله راکړي چې به هم پاکي نو نیت مې کړی چې په هغه بچي به زه د حضور پاک د حدیثو خدمت کوم د هغې وینې نه دا ماشوم پیدا دی عبدالله نو لوپر شون چې پیسه ډېرې نو هلک لوپري لوپر په کباپونو په رباپونو پسې او په ګډ وړو پسې سر دی پلار هم ورته نصیحت کوي مور هم نصیحت کوي چې بچې ته خو موږ دې له نه وې غوښتی ته خو موږ بل څه له غوښتی وې نو یو باغ کې یو ځل ناستو اوده شو چې اوده شو نو باغ کې یو مرغۍ په ونه ناسته ده کله یو خوا ټوپ وي کله بل خوا ټوپ وي نو هغه مرغۍ د خولې نه دا الفاظ ووتل الم یأن للذین آمنوا الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله تاسې دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله د مسلمان د پاره هغه وخت نه دی راغلی چې د په زړه کې عاجزي پیدا شي یره پیدا شي او د الله یاد کی اوسه پورې مسلمان د الله د یاد نه په غفلت کې پروت دی زړه کې اډو یره رانله چې الله یاد کی چې دې راویښ شو هو دا خو ما ته دې مرغو واورول بس پلار نه پیسې واغېستې بابا تجارت لزم پلار خوشحاله و چې زه تجارت هم ښه دی د لوپرونه خو بچ شي که نه لا 10,000 روپۍ 40,000 50,000 روپۍ پلار نه اخلي ډېره موده پس راغی لوی بارونه یې ډک کړي دي په څاروو باندې وراغی پلار یې خوشحاله چې پلار دوی به مې سره وړي کپړه دا که څه شی دی څه شی دی څه شی دی چې راغی بابا تجارت مې وکړ ډېر کامیاب شو څه دی راوړل بابا دا څارو باندې ګوره دا مې راوړي تجارت مې وکړ تجارت یې سو ګرځېده چې چا سره به د حضور پاک حدیث و هغه پسې به تا بیتې لیکه چې چا سره د حضور پاک حدیث دی هغه یې لیکه دا بارونه دا څه شی دی بچې وی دا ټول زما تجارت دی دا زما د تجارت سرمایه ده بچې دی څه تجارت کپړه کې دی کړی دی څه کې دی کړی دی وی د حضور پاک د حدیثو کتابونه دی اها مبارک شه بچې مونږ خو دقې لا غوښتې اله بچې څونه یو 100,000 درهم نور والا شابه که تجارت کې دی لږ کمي وی غم پوره که یو ځای کې د یو ملګري قلم ورسره پاتې شوی و یو میاش پس میاش مزل یې وکړه چې راغی یو ځای کې بسته کولا وکړه چې ویې کتل قلم په سره پاتې و یو میاش مزل یې د هغه قلم دپاره واپس وکړه هغه ملګري ته یې ورسو دومره د احادیثو لوی استاد دی بیمار دی چې کوم وخت کې مري شاګردان ورته تاودي شاګردانو ته یې راشئ زما د لاسو خپونه اوچت کې او په دې ځمکه مې سمدوئ په قالین نه په بستر نه په دری نه په صادر نه وی ما لاسو خپونه اوچت کې د کوزېدو نه یمه دې خاورو باندې ماست دی کټ خوا کې په دې خاورو مې کېنوې شاګردانو وی زه خو ممکن د وجود به ګرم شوي خاوره لږه یخی نو څه چل به نو هغې زر لاسو خپونه ونیوه او په خاوره د پاسه کېنو چې په خاوره یې کېنو قبلې ته یې مخ کړې نو دا خپله ګیرې ونیول اے پروردگارا عبدالله سره اسم نشته پروردگارا دغه سپین ډکي دي ورسره الله اے پروردگارا الله ته په سلګو سلګو په جړا شو چغې وي پروردگار ته چې پروردگارا عبدالله ابن مبارک دغه سپین ډکي دي ګوره اسم نشته شاګردان ورته چغې جوړې کړې اوهو زموږ دومره لوی استاد دی د الله نه دې وخت کې دومره یېرېږي خو خپله ګیره الله ته مخامخ نیولې ده اسم نشته بې د دې سپینو ډکو نه جاړي فریاد کې الله ته چغې وی روړې وباسي شاګردان هلته چغې وی چې بابا د ده دا حل دی دې دومره دې وخت کې په یاره کې دی چې خپله ګیرې نیولې ده الله ته او سپینه ډکې الله ته مخامخ کوي او هېڅ هم نشته موږ پکې خو غرق واله د الله خوف یره دوه څیزونه دي موږ وایو موږ ټول خلک وایو د الله یره ده یار خو ټول په دروغ کې پراته وي
حقیقت نشتا. یاره بسنگی دا اللہ گورد اس مثال در کو زما دا یقین دی چې یو سړی د انور ته ناست دی د هغه یقین دی چې دا انور دی نو که د دنیا خلق را جمع شي او ورته وایي چې دا انور نه دی نه دی نه دی نن شپه دا ورځ نه را د ده دا یقین بدلولی شي نه نه کاکا تا ټول دروغ وایه دا زر واړه دروغ وایه دا خو رڼا ورځ ده نور د ځي که یو سړی وي هغه ته دا پته ده چې دا بجلي د بلب بل دی او دی پسې شاته دی تار کې کرنټ دی د بجلی او که ما ګوتې وروړې نو ما وجني ټوله دنیا ورته لګیا ده چې دا تا تاسې ښکاري دی کې کرنټ نشته او دی تار له ګوتې یو سا د ده دا یقین بدلولی شي او وروړه که تاسو زرها لګیا یو ما ته دلایل هم وایې او ما ته بجلي بلیږي او شاته تار بربند دی یا یو سړی دی مثلا هغه اور دی مخامخ بلیږي او څوک ورته وایي چې دا اور ګرم نه دی یخ دی ملام ورته وایي یمیم ورته وایي تم ورته وایي بلم ورته وایي د هغه چې د اور په ګرموالي کم یقین دی هغه له بدلولی شي بل مثال به هم درکړم یو سړي ته پته را چې په دې سوړه باندې مار ورننوت د هغه مخکې ورننوت غټه سوړه د مار ورننوت بل دته څوک وایي چې دې سوړه کې لاس وردن نه کا اسم پکې نشته زم ورته وایم بلم وایي بلم وایي بلم وایي تاسو وایي دی به دې سوړې ته لاس کته کې یقین دی ما په خپله ولید چې مار پکې ورغی او بیا مې ولید چې مار سر راوچت کو لکه ژبه یې مړقوله او چجی والا ولاندې کړ مړ یې که خو دی به دې سوړې ته لاس وردن نه کي ولې زړه کې د مار هغه یره پرته ده د بجلی د کرنټ هغه یره په لاس کې پړه کې پرته ده دی ګوتې نه وروړي د اور د تاو هغه یره پړه کې پرته ده دنیا ورته لګیا ده د هغې له ګوتې نه وړي دقه رنګې مسلمانانو تاسو ته پیغمبر لګیا دی عالمان لګیا دي تبلیغ والا لګیا دي دنیا لګیا ده چې ګورې خیرت کې د فاسق دپاره اور دی ګورې سزا ده ګورې غل دپاره سزا ده ډاکو دپاره ګورې سزا ده قاتل دپاره ګورې سزا ده مسلمان ته ضرر رسول والا دپاره سزا ده دوکمار دپاره سزا ده او ته بیا هم وی نه مړی سم نشته نو اوس ووایه ستا په زړه کې د یرې یقین شته نشته که ستا په زړه کې د الله یره کېناسته نو د مار سوړي ته خو لاس نه ښکته کې د بجلی کرنټ له خو ګوتې نه وړې اور ته خو لاس نه وروړې د یرې یقین دی پې دلته په الله د یرې یقین نشته که په الله د یرې یقین دی راغی زما د قسم په خدای وي که دې غلا وکړه قسم درته خورم زما د قسم په خدای وي که تا قتل وکړه زما د قسم په خدای وي که مسلمان سره دې ظلم وکړه زما د قسم په خدای وي که تا د الله نافرماني وکړه یره نشته اور دی او خطرناک عذاب دی او نیخ پې ور روان نشته یاره شته نشته یاره د دغې بزرګانو په زړه کې دا خلک و چې زړه کې یاره پرته و زمونږ زړه کې نشته دا خلک و چې الله ته به درخواستونه کول او جړل به عبدالله ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی یو ځنګل ته لاړ چې ځنګل ته لاړه نو په هغه ځنګل کې یو شپونکی دی ګډه چیلی سره دی لګیا دی ډوډۍ خوري نو هغه شپونکي ته یې اواز وکړه خلک ست کوي نو شپونکي ته وایي راشه ورورې موږ سره ډوډۍ وخوره هغه وایي زما روژه ده شپونکي ورته وایي دی وایي چېرې ورې که معلومه وي چې دا شپونکي دروغ وایي که رښتیا وایي وایي ستا روژه ده وایي هلکه وایي یو چیلی را باندې خرڅه که او موږ وږي یو نو دلته به یې لاله کړو پیسې به درکړو ستا د خوښې پیسې درکوو او موږ به یې دلته لاله کړو په دې اور باندې به روته کړو ته به م خورې موږ به م خورو شپونکي ورته وایي دا چیلی خو زما نه دي وایي د چا دي وایي دا د مالک دي او مالک نشته نو د تاسو باندې پردې شی نشم خرڅولی چیلی زما نه دي د مالک دي مالک شته نه نو پردې شی په تاسو نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر چل کوي ګوري یې ښه صحابي دی وی مالک دلته کم دی وی داسې کار وکړه چې مالک دنه تپوس وکړي وی کار خو نورم آسان شو پیسې به درکړو جیب کې واچوه او که مالک دنه تپوس وکړه نو ورته وی چې شر مخ وړلی ده تا ته مالک څه هغه ورته دا چل نه ښایي ګوري یې معلومات یې کوي چې دې رښتونی دی که دروغجن دی چې وایي زما روژه ده تا نه مالک څه خبرېږي پیسې به جیب کې واچې او موږ سره به چیلی هم وخورې پیسې به هم جیب کې واچې مالک ته وی شر مخ وړی ستا مالک څه خبر دی کم دی دلته کې اشپونکي ورته وایي فاین الله مالک خو نشته خو الله څه شو الله کم دی الله خو شته کنه در حقیقت
چې ستا په زړه کې دا راغی چې الله زما په سر د پاسه زما خم ویني زما بدم ویني ما له د ښه بدل را کولی شي او د بدو ښه سزا را کولی شي دې ته یې روئ. حضرت مالک ابن دینار ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی. نو دې په لاره تېرېده ماشومانو لوبې کولې. نو دې یو ماشوم داسې دی غاړې ته ولاړ دی او جاړي خپه ولاړ دی جاړي. نو مالک ابن دینار ماشوم ته آواز کې بچې دلته راشه وی دا نور واړه لوبې کوي او ته لوبې نه کې څه چل شوی دی مور والې که پلار والې؟ ماشوم ورته وایي بابا زه خو لوبو له نه یم پیدا شوی چې لوبې کوم. څه له پیدا وی زه خدای له پیدا یم چې الله قرآن شریف کې ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون چې ما انسان او پیریان د عبادت لپاره پیدا کړي لوبو له نه پیدا زه خو عبادت له پیدا یم. وی دا جاړې ولې مور پلار وهلې ځکه جاړې؟ وی نه ای بابا په دې نه جاړم خو بار نه کور ته راوتم د قیامت ورځ راته رامخکې شوه جاړه راله چې د قیامت په ورځ به دا ټول خلک دومره تنګ شي دومره چې دی به وایي چې خدای پاکه دا دوزخ ښه دی خو چې دې غم نه خلاص شو. نو حضرت آدم علیه السلام پسې بلال شي چې سپارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي. نو به ورته انکار وکړي نو حضرت نوح علیه السلام پسې بلال شي. نو به ورته انکار وکړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې بلال شي. اب هم انکار وکړي چې لست لذلک زم دا کار نشم کولی. نو حضرت موسی علیه السلام په حضرت عیسی علیه په ټول پیغمبرانو به وګرځي. اخره کې به نبي کریم صلی الله علیه وسلم له راشي ګرځي. دا یاره مې په دې زړه کې راله نو جړه راله. نو مالک ابن دینار ورته وایي بچې وی باید چې مونږ وجاړو. ته ولې جاړې؟ ته خو ماشوم یې ماشوم له خو د دوزخ اور نشته ته ولې جاړې؟ ماشوم ورته څه وایي وی کاکاجي وی زما مور چې کله خشاک بلی که نه اور بلی وی دا غټې دړې غټ لرګي چې بلی کله نو دا نه بلیږي نو دا واړه واړه ته توتن کی دا نری نری ډکي راغونډ کی توتن کی دې ته اور بل کی نو بیا پې د پاسه غټې دړې کښېنې. نو زه یېرېږم مونږ توتن کی یو اسې نه چې د جهنم اور الله بلی او ګرمۍ او وایي چې دا ماشومان دا توتن کې راوله چې دا ورته لاندې بل کو د پاسه به پې غټ اور بلیږي. او کاکاجي د یو سړي لرګی دی یو سړي سره ماشوم ورته وایي کاکاجي یو سړي سره لرګی دی د هغه خوښه ده که کټ ته جوړئ د هغه خوښه ده که میز ته جوړئ د هغه خوښه ده که تخته پوش تخت ته جوړئ د هغه خوښه ده چې قیمتي لرګی دی اور پسې ږدي. نو موږ هم د خدای ملک یو د الله خوښه ده چې سره سره کوي هېڅ پته حساب کتاب به نه کوي ما سره به کاکاجي که ووایي چې بس دا زما خوښه ده او دا ماشومان دي او دا جهنم کې ویښ کې اچوم او دا بوډاګان پې د پاسه اچوم نو بیا به مې ته خلاص کړې کاکاجي دې جاړو. مالک ابن دینار ورته وایي په ډېرو استادانو په ډېرو بزرګانو ګرځېدلی خو بچې چې نن تا ما ته کوم نصیحت وکړو زړه کې دې راته کوم درد پیدا کړه دا ما له چا هم نه دی پیدا کړی. دا حقیقت دی رونو یو او بیا ګورې به در سره الله مدد هم کوي دنیا کې به هم در سره مدد کوي او په آخرت کې به هم در سره الله ګورې مدد کوي. یو بل بزرگ تیر شوی دی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردو سلیمان ابن یسار سلیمان ابن یسار نوم دی لوی فقیه دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردم دی. سلیمان ابن یسار وی چې دا ډېر خوبصورت او خشتاو نو په لاره تېرېدمه نو د یو مالدار کور نه یو زنانه را پسې یو وینځه راولېږله او ما ته یې د ګناه دعوت راکړه چې دې کور کې هغه زنانه ده او ستا په انتظار ده هېڅ څوک هم نشته. ما ورته وایي چې زه د الله نه یېرېږم. وایي چې شپه شوه نو حضرت یوسف علیه السلام مې په خوب کې ولید. حضرت یوسف علیه السلام راته وایي چې سلیمان ابن یسار ما نه دې نمبر یوړه. وی ما ورته چې د الله پیغمبره تا نه څوک نمبر وړی شي د پیغمبر خو ډېره لویه مرتبه ده ستا نه څوک نمبر وړی شي. وی نه ما نه هم د ګناه مطالبه شوې وه
خو ما سره د پیغمبرۍ طاقت و نو خدای د پیغمبرۍ په طاقت ته بچ کړم او تا نم د ګناه مطالبه وشوه تا سره د پیغمبرۍ طاقت نو بیا هم ته بچ شوې نو ګوره الله هم سړي سره مدد کوي او کتابونو لیکلي دي په هندوستان کې یو سړی وی هغه به خلکو به ورته مشکي بابا وی مشک دا مشک او عنبر د خاص قسمه خوشبویي ده مشک په ټولو کې بهترینه خشته خوشبویي چې ده نه هغه مشک دی نو هغه ته به خلکو مشکي بابا وی د هغه د خولې نه او د لاسونو نه به د مشکو خوشبویي تله هر وخت که مجلس کې به ناست و که یو ځای به ناست و که بل ځای به ناست و داسې خوشبو به تېده که د مشکو نو دلته چا تپوس وکړو یاره وي دا ته څه خوشبویي پورې کوې ته غریب سړی او داسې خوشبویي پورې کوې چې د دې زمانې بادشاه هم داسې خوشبویي نه پورې کوي تا نه خو داسې بل شان خوشبویي دي وایي زه خو خوشبویي نه پورې کوم نو وایي ته که ډېر هم خولی خو ستا وجود ډېر ښایسته خوشبویي کوي دا ولې نو خلکو مجبور کړ مجبور یې کړ وایي ښځه به راته خپله قصه وکړم وایي زه چې هلک وم نو زه ډېر ښکلی وم وجود مې ډېر ښایسته و نو ما به دا منیاري خرڅوله غریب وم نو دا ریشې پیتې او دا څیزونه دا به مې خرڅول کوڅه په کوڅه به ګرځېدم وی یو ځل مې یو کوڅه کې دا منیاري خرڅوله نو یو زنانه راله اواز وکړه چې ودرېږه روره ودرېدم وی چې زما دا نیکه دنه سودا اخلي دا شی په سورې دا په سورې دا په سو دی وی چې داسې کار وکړه زما دا نیکه به ستا را سامان ټول وګوري ډېره سودا دنه کوي یو بوټی دې دروازې ته رانه دننه شه نو بس زم غریب وم او د پیسو په لالچ کې رالمه د ګټې نو زه په هغه دروازه وردننه شوم چې وردننه شوم هغه نیکې یو شی راواغی دا په سورې دا په سورې دا په سورې دا په سو دی لکه زه پوه شوم چې دا مانه ډېره سودا کوي وی دې کې دروازې ته جرنده وواله چې دروازې ته جرنده وواله او هغه ما ته وایي چې دننه راځه د ګناه مطالبه یې رانه وکړه وی ما ورته وایي چې زه خو د ګناه نه کوم زه خو د الله نه یریږم زه ګناه چېرته کوم ما خو په زندګۍ کې چېرته ګناه نه ده کړې وی بس هغې ښځې وی چې که ګناه نه کوې شور جوړوم چغې وام چې دی ما پسې کور ته راغلی دی او سم دې په شرمونو شرموم جیل ته دې لېږم اوس به چغې ووامه چې دغسې د هلکه د سودا په بانه مونږ کره دننه کور ته راغی او ما نه د ګناه مطالبه وکړه دا هر څه په تا درلو بس چې پوه شوم چې خدای دا په څه مصیبت وړېدم د ګناه مطالبه هم دا خدای والی کوي مانه او که زه ګناه مطالبه نه کوم شرمۍ دا به ټوله دنیا راشي هغه قاضي او بادشاه له تللو ته ټول قوم به مې وټکوي مړ مې لا نه کي چې خاوند دغه یې راشي رور یې راشي یا بل څوک یې راشي چې ختم مونږ کره په دې نیت راغلی دا څه پلانجه الله ورته زړه کې القا وکړه وی ما ورته چې ښځه بس ټیک ده چې مې نه پرېږدی او شرمې مې نو بس چې ته څه وې هغه به وکړو خو ما له اودسمات راغلی چې د غسلخانه شته وی چې یو دا مخامخ غسلخانه ده وی بس غسلخانې ته دروازه خو هغې جلنده کړی غسلخانې ته ورله چې وردنه وتم وی لوی اودسمات یې مې وکړو امې راواغېسته او په مخ مې ومږه لوی اودسمات او په لاسونو مې ومږه او ټول وجود باندې مې هغه خپل لوی اودسمات یې ومږه او ځان مې ښه ګنده او په جامو او په مخ او په سټ او سر او په لاسونو چې بار ته راووتم او دې ښځې وکتل وینې داسې پاګل را پسې راستی دی رکل شا پورته ور ورته تکوله وکړه سخابین په ځان باندې داسې پاګل دا خو لیونی دی روغ نه دی شا به دروازه ورته کوله وکړه وکوه وی دروازې راته ګوله وکړه او بار را وتښتېدم وی چې رالم لاړم غسلخانې ته ننوتم او ځان مې ښه مزېدار خشته پاک که د هغه ګناه نه مې ځان په هغه ګندګۍ بچ که ځان مې خلاص که چې بار راووتم او مې لمبل جامې مې واچولې هغه ورځ ده او دا ورځ ده چې زما د وجود نه د مشکو خوشبویي دي او دا یاره ګورې یوازې د غریب نه د بعضې ډېرو بادشاهانو په زړه کې هم یو دغه بادشاه چې د ښکار له تللی و چې ښکار له تللی و دا پولیس والا دا خلک منډې تړلی وې ښکار پسې یو غریبه ښځه وه هغې غوا سروله په ځنګل کې د بادشاه دا ښکاریان ورغلل چې ښکار یې ونه کړ نو د هغې غریبې ښځې هغه غوا یې راونیوله و دې ډېرې چغې والې فریاد وکړي چې دا خو زما غوا ده زما غوا ده خو د غریبې ښځې خبره چېرته څوک مني هغه یې لاله کړه ذبح یې کړه غوا یې ته وروستو بس شاله یو دې غریبې چغې والې چې پیسې راکړې د غوا زه نیک بخت دی پیسې غواړم اوس به دنه سلمان بادشاه وباسي پیسې غواړم شه به زه دا لاره نیغه ونیسم هغه غریبه لاړه هلته یو عالم هغه ته فریاد وکړو چې دغسې زما خو دغه ټول زندګۍ د بچو دغه یو غوا وه خو هغه ظالمانو ما نه ونیوه دومره پیسې زه به دې بچو له څه کومه
دا خو ما سروړه د خپلو ماشومانو یتیمانانو بچو له. هغه عالم ورته وایي زه د چل ښیم وګه کولی شي. وایي دا بادشاه چې دی که نه دی غریب نه دی خبر، دا د پولیس والا او د کارنده او دا کار خراب کړو. او که هغه ته پته ولګېده نو هغه به دوی له سزا هم ورکړي. بادشاه ته ووایه. وایي بادشاه ته زه کوم ځای رسېدی شم، همدا خلک لار کې ولاړ دي، ما بادشاه ته پرېږدي. وایي داسې وکړه دا بادشاه به اوس کور ته ځي، محل ته به ځي، نو لار کې هغه پلانکي سیند باندې پول نه دی، د هغه پول په هغه میانځ کې ورته ودرېږه. چې دې سینګځي نو بس پول باندې خو رکوټې وي، بس کلک دا بادشاه د اسواګي ونیسه او ورته دا ال ووایه. د هغه په زړه کې د خدای یاره شته، ډېره ښه ده. بوډۍ لاړه په پول کې را روانه ده چې بادشاه سینګ راځي، د هغه نه خو مخکې وروسته آسونه ډېر دي. دې غریب ځان یو طرف ته که خو چې د بادشاه اس روان و بس دې ور منډه کړه، هغه د واګونه کلک ونیو. پولیس هم را منډې کړې، خلکو هم را منډې کړې، خو دې کلک نیولې د اس. بادشاه ودې څه کوې بوډۍ؟ پرېږده پرېږده پرېږده. وایي زما د سره یو حق دی، په دې پولي راکې او که په پولیس ورات مې راکې، زما د سره یو حق دی. که په دې پول راکې هم ستا خوښه ده، او که په دې نه راکې واګې مې پرېښودې، خو په پولیس ورات به دنه غواړم. چې بادشاه د پولیس ورات نوم واغی پر پیدو شو، زر یې داس ته راټوپ کړی، خپو کې ورته لاس کېښود. وایه بوډۍ هله پولیس ورات باندې زما سره بسي چې زه به تاله درکړم. وی خستا دی خلکو مانه غوا غشتل، او زما یتیمانان ماشومان بچي دي، دغه یو غوا مې و د هغه بچو دپاره هغې له بس وکړم. هلی اډر یې وکړه، دې له 100 غواګانې ورکړې، 100 غواګانې دې له ورکړې. بوډۍ رضا شوې، پولیس ورات باندې خو به نه غواړي. لکه چې دا تصور راغې چې زما به د الله سره ملاقات کیږي او دا یره راله، نتیجه به شي ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. بیا به نیکي کې، بیا به الله رضا کې کنه، او بیا به داسې نیکي کې چې ریا به نه کې. ولا يشرك دې نه ریا مراده ده، ځکه ریا ته نبي علیه السلام رکوټ شرک ویلی دی. انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. حضور پاک فرمایي وی په خپل امت زه د رکوټ شرک نه ډېر زیات یېرېږم. قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله؟ دا الله رسول رکوټ شرک څه شی دی؟ وی الرياء والسمعه، د ښودنې دپاره کار کول یا د شهرت دپاره کار کول. نیکي دې دپاره کول چې ما خلک وویني، او نیکي دې دپاره کول چې په خلکو کې په نیکۍ مشهور شم. ولا یشرک بعبادة ربه احدا، د هغې دلته کې ریا مراده ده چې ریاکاري به نه کوي په عبادت کې. عبادت به الله ته ښیي، بل څوک به الله سره نه شریکوي په ښودنو د عبادت کې. نو الله خوشحالېږي په جړا، او چې جړا یو سړی کوي دی به الله راضي کوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی صحابي دی، د نبی علیہ السلام 5340 احادیث درا جمع کړي دي، امت ته رسولي دي 5340 لوی محدث دی. او چې کله مړ کېده نو الله ته جړل. نو صحابو کې باجیبه جندو، صحابي چې به کله وفات کېده ملګري به ورته راجمع، نو یو به ورته وی ته خو لږ ساعت پس د نبي علیه السلام سره د ملاقات کېږي، ولې ځان سلام به رسې. بل به ورته وی لږ ساعت پس به ستا ملاقات د نبي علیه السلام سره کېږي، ولې زما سلام به رسې. نو صحابه ورته وی ابو هریره موږ دله راغلي یو چې موږ درته خپل سلام ووایو چې زموږ سلام رسول الله مبارک ته ورسې، او ته جاړې. ولې جاړې؟ جړا ولې کې؟ او ته څه وایي؟ وی سامان ډېر کم دی او مزل ډېر زیات اوږد دی، ډېر اوږد مزل دی او سامان کم دی. رښتیا خبره ده چې یو سړي زوی دی دوبۍ ته لاړ شي، کال پس به راشي، 2 کاله پس به راشي. سعودي ته لاړ نو یو کال پس به لاړ شي، 2 کاله پس به راشي. انګلینډ ته لاړ، امریکې ته لاړ، 3-4 کاله پس خو به راشي که نه. خو د مرګ په لار چې کوم سړی ورغی او واپس راځي، ډېر اوږد مزل دی. ابو هریره وایي سامان لږ دی، جاړي پروردګار ته. نو جړا دا د انسان دپاره بهترینه نسخه ده، په دې الله خوشحالېږي. او نبی علیه السلام فرمایي کمې سترګې چې زما د یرې نه وجړل د جهنم اور ته به نه ځي، کم ځای باندې چې زما د یرې اوښکه ورله د جهنم په اور کې به نه سوځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه نظر چې بل چاته په غلطه پې کتی شي، بد نظر، او یا څوک ځان په داسې طریقه برابر کړي چې خلک ورته په بد نظر وګوري، وی په دې دواړو د رب العالمین د طرف نه لعنت نازل شي.
د لعنت ذکر چې کوم ځای قرآن شریف کې یا په احادیثو کې راشي عموماً د دې استعمال په کبیره ګناه کې کیږي. گناہ کبیرہ کے لعنت استعمالیږي. معلومیږي دا چې چاته په بد نظر قتل دا گناہ کبیره ده او که څوک ځان داسې تیار کی چې بل انسان راته په بد نظر وګوري نو دام گناہ کبیره ده. د سترګو په کتو اجر او ثواب هم شته او د دغه سترګو په کتو ګناه هم شته. که په دې سترګو د قرآن ته وکتل د سجدې ځای ته دې وکتل او سترګې دې ځمکې ته ښکته کړې ځمکې ته دې وکتل د انسان نه دې بچ کړې په دې نظر تا ته اجر او ثواب ملاویږي. که دا سترګې دې په غلط ځای کې استعمال کړې پردی زنانه ته دې پې وکتل یا د گناہ ځای ته دې پې وکتل یا ګناهونو ته پې ګورې جوارۍ ته پې ګورې ټي وي ته پې ګورې تصویرونو ته پې ګورې دا د سترګو گناہ ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ سترګې ام زناکاری وي. زنا یوازې د اندام سره تعلق نه لري سترګو سره هم لري چې څوک چاته په بد نظر وګوري په خراب نظر دا د سترګو بدعملي شوه د سترګو زنا شوه. که څوک د چا خبرو ته په غلطه طریقه غوږ کیدي د شهوت په نظر د چا خبرې واوري دا د غوږونو زنا شوه. الله دې مسلمانو ساتي. حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ځل په لاره تېرېده په هغه لاره کې خلکو ډول واو لکه اوس هم په دې خادو کې یا د خوشحالۍ په موقع خلک ډولونه وایي او تماشې راولي. حضرت علی رضی اللہ عنہ په غوږونو کې ګوتې ومنډلې او د هغه ځان نه ځان د هغه ځای نه ځان لرې وتښتو او وی فرمایل چې ما په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سترګو لیدلی دی چې دا چلی کړی دی. په لاره تېرېده او دغسې تماشه وه او ډول ډنګېده نو ما خپل پیغمبر ولیده چې غوږونو کې ګوتې ومنډلې او د هغه ځای نه یې ځان اخوا که. معلومیږي دا چې کوم ځای د ګناه اواز وي هلته به کوشش کوې چې د دې ګناه د اورېدو نه ځان بچ کې. غوږونو کې ګوتې ومنډه غوږونه بچ کا خو چې د هغه ګناه نه بچ شي. زما وروڼو د سترګو ګناه او د غوږ ګناه دا ډېره خطرناکه ګناه ده. اول نمبر سړی د غوږ ګناه وکړي په غوږ خبرې داسې واوري چې هغه غلطې خبرې وي بیا کوشش کوي چې دې پسې د سترګو ګناه وشي او د سترګو ګناه پسې بیا کوشش کوي چې هغه خرابه ګناه وشي. الله رې د دې درې واړو نه مسلمانو ساتي. پکې منځ کې د ژبې ګناه هم کېږي نو د دې نه به مسلمان ځان ساتي. که ځان یې ونه ساته نو خطرناکه ګناه ده. د حضرت موسی علیه السلام زمانه ده فرعون خدای سره د ملګرو غرق کړ او حضرت موسی علیہ السلام پورې وت د دریاب نه پورې وت یو لوی علاقه وه بلقا د هغې علاقې نوم و په هغې د حملې اراده وکړه. ملګري تیار کړل چې ورځو په دې ښار باندې حمله کو چې دا فتح کو. دغې بلقا کې یو نیک سړی و بلعمي نوم و بزرگ و نیک سړی و د الله عبادت پې کو او د هغې زمانې غټ عبادت به ده چې سړی به جونګړه کې دی رو یا په یو غار کې به دی رو ځان له به ناستو نه به یې ښځه وه نه به یې بچي و. که چا به ښځه بچي مو نو بیا به هم کوشش کو چې زیات وخت د په غار کې یا په سوړه کې او یا په جونګړه کې تېره کړي چې د الله عبادت وکړي. د دې بلعم خو ښځه وه خو ډېر زیات الله ته نږدې و او پروردګار دې بلعم له یو نعمت ورکړی و د
دعا د قبلېدو چې ده به کومه دعا کوله نو هغه دعا به الله قبلوله. د دنیا د خلک راتلل او چا به ورته ښه دعا وي او چا به ورته خیره وي او دې نیک سړی و، دعا به یې کوله الله به دعا قبلوله. کله چې حضرت موسی علیه السلام په دې ښار د حملې اراده وکړه، د ښار خلکو بادشاه ته شکایت وکوي د سره خو موږ مقابله نشو کولی. فرعون د سره مقابله ونه کړې شوه. د فرعون لوی لښکر د په مقابله کې په دریاب غرق شو. نو چې فرعون مقابله نشي کولی، د فرعون لښکر نشي کولی، موږ به ورسره څه مقابله وکړو؟ موږ مقابله نشو کولی. ښه څه به کوو؟ وی داسې وکړه چې ستا په دې رعیت کې یو سړی دی بلعم، هغه ته ووایه چې د موسی علیه السلام ته او د بني اسرائیلو ته خیره وکړي. ډېره ښه ده. بادشاه د بلعم ته راغی، ورته کېناسته، وی ګوره زمونږ په دې علاقه د حملې اعلان موسی علیه السلام کړی سره د ملګرو او مونږ یې طاقت نشو لرلی، ته مهرباني وکړه د ته خیره وکړه چې دې تباه شي. بلعم ورته وی چې داسې خو نشي کېدی، زما او د هغه خو یو دین دی، زما او د هغه خو یو مذهب دی، د هغه مذهب ومنې، د هغه دین ومنې، زما او د هغه یو دین دی، جوړه به راشي حمله در باندې نه کوي. بادشاه درې کاره وکړل. ګوره بعضې بادشاه هوښیاري، د دنیا په لین دین هوښیاري. یو خو دا دی چې د بلعم ته پولیس والا مقرر کړل چې دی در نه بار ونه تښتي. وی تا وجنو پرېږدو دی نه، چې ستا او د هغه یو مذهب دی او هغه په مونږ باندې حمله کوي، خو ته ملګری بیا تا بیا چاته پرېږدو؟ که هغه حمله وکړه نو مونږ به لاول تا وجنو، ستا ښځه به وجنو، ستا بچي به وجنو. تا په خپل اقرار وکړه چې زما او د هغه یو دین دی. معلومیږي دا چې ته خو د هغه په طریقې خوشحاله. نو که هغه حمله وکړه تا پرېږدو نه یمبرک. دویم یې دا چلو که چې د ښځې ته واسطه جوړه کړه او هغې له پیسې ورکړې. بعض انسان د ښځې نه مجبوره شي. شیطان هم د بعض نیک انسان ښځه ولمسوي او د ښځې په دام کې راولي، نو خرابي کې سړی د ښځې نه مجبوروي. ښځې ورله ولمسول او ښځې له لالونه او جواهرات او کالي او سره او سپین پټ راولېږل چې دا خاوند یې مجبوره که چې موسی علیه السلام ته او د هغه قوم ته خیره وکړي که نه، نو ګورې پرېږدوم هم نه او که خیره وکړه ورته نو دا دومره دولت او مال هم دله درکوو. دریم کار یې دا وکړه چې د مشرانو جرګې دې بلعم له راولېږله چې تاسو لاړ شئ او دته نصیحت وکړئ او که دې څومره مال غواړي، دولت غواړي، دا ټول وله ورکوم، خو چې دا موسی او د هغه قوم تباه شي دی ورته خیري وکړي، د خیره الله قبلوي. بلعم په دې درې وجو باندې را مجبور شو. هلته ورته ښځه لګیا ده چې سړیه که دا خیره نه کې نو موږ به څه کوو؟ موسی علیه السلام خو دیرا چولې د خیمې یې لګولې دي، لښکر یې تیار کړی دی او اراده لري زمونږ په دې قوم حمله کوي په دې ملک. نو هغه به یا حمله کوي یا به نه کوي. بادشاه موږ نه پرېږدي، ما م وجني، تا م وجني، بچي م راله وجني. یو خیره ورته وکړه. هغې خو پیسې اخېستې وې ښځې. هلته جرګه لاړه بلعم ته چې ته ګوره زمونږ وطن یې زمونږ کلي روانېږي، موسی علیه السلام زمونږ وطن روانوي، خیره به کې. بل خوا د بادشاه دبه و پې پولیس پې مقرر دی چې که موسی علیه السلام حمله وکړه نو بې به دې وجنو. غریب یې مجبور کړ. دې یو خر و په هغه خر باندې سور شو او یو غر ته به ته په هغه غر کې به د الله عبادت کوو. خر یې روان که چې هغه غر ته ځم او چې هلته اوس موسی علیه السلام ته خیره وکړم، خو بادشاه هوښیار و، هغه وی په دې چې الله نه ونه تښتي، کسان یې ورسره هغه جرګې والا او پولیس والا مقرر کړه چې تاسو له د خیرو ته غوږ کېدی، دی به جدا کېږي ستاسو نه چې په لاره ځي هغه ځای کې خر را پرېوت. خر نه دي دی را کوز شو، هغه خر له دیکې ورکوي چې دا خر پاسئ. وی خر ورسره خبرې شروع کړې، دا د بزرګانو کرامت دی. چې ته ما ولې وې زه تللی شم مخکې د فرشتو جال راته ولاړ دی، ما نه پرېږدي مخکې تلو ته، زه څه وکړم؟ دی په دې پوه نه شو. پیسم ذهن ته راله، جرګم راله، د خپل ځان سوچم راغی، خر یې پاس او روان شو. هغه ځای ته ورسېده او د هغې زمانې چې کوم عبادت دی هغه خپل عبادت یې وکړه. ځکه د دعا د قبلېدو هم دغه طریقه ده. او زما رونو د دې نه مخکې استخاره کړې ده
ورګه استخاره کوما استخاره چې کول نو پاغه کې وتدا د الله د طرف نو ویل چې ګوره پام کو غر کې موسی علی السلام دې خیر وکړه کته ډیرم لوی سړی او ډیرم عبادت گزارې خود پیغمبر د خپل خورې تم نه رسیږي دا قاعده ده زمارو دا ټول مخلوق را یو ځای کدا ټول مخلوق حضرت عبداللہ ابن مبارک نے چاہتا پوسو کو وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ غور دے او کہ عمر ابن عبدالعزیز غور دے حضرت معاویہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے لان دے درست دے سرا دینا چا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیر انصاف دارو پا دنیا کے دیر انصاف قائم کرو وی عمر ابن عبدالعزیز غور دے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مبارک ورتوئی وی وجود در لغونی غونی کا وجود میں ویختو دریدل وی کدا ټول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز غند سړونه ډکه شي دا ټول دنیا نو دا معاویه رضی الله عنه دا هغه اس چې د پیغمبر علیه السلام په مرګرتیا کې په جهاد کړی دی دا هغه اس د خپل خاورې ته هم نه رسېږي چېته حضور پاک او چېته صحابه او چېته وروستو خلک نو که ټول امت را یو ځای شي او نیکان او صالحان او علما او هر څنګه خلک زمارونو پیغمبر ته په مرتبه کې نه رسېږي پیغمبر له الله لوی مرتبه ورکړې ده نو درې ځله د استخاره وکړو درې ځله ورته په خوب کې دا الهاما او په خوب کې ښودلی کېږي چې بلعمه بېشک عبادت ته ډېر دی ستا د خیره مونږ قبلو ته مونږ مستجاب الدعوات ګرځولې خو ګورې که ستا سره دا ټوله دنیا هم ډکه شي ستا غوندې د نیکانو د موسی علیه السلام د خپې خاورې ته نه رسېږي پام کوه هغه سره نیغ په نیغه نشي غر کېږي ګورې خوند ونه کړ لاړ یرم ده او لالچم دی دا دوه څیزونه ډېر خطرناک دي چې لالچ او یره راشي که نه د سړي نه به ایمان وځي باید سړی ویریږي ځکه نبی علیه السلام مبارک چې دعا کوي نو هغه فرمایي اللهم انی اعوذ بک من الجبن خدای ما د بزدلۍ نه وساتي بزدلي او یره دا د انسان دپاره خطره ده او لالچ او طمع دا د انسان دپاره ډېر خطرناک دي چې په چا یره راشي دې حق خبره نشي کولی حق نشي بیانولی او که چاته طمع او لالچ راغی د طمع او د لالچ د وجې هم دې رښتیا خبرې نشي کولی او دې خوار ته دواړه پیښ دي یره هم پې د بادشاه ده او طمع او ښځه هم ورته لګیا ده خیر هغه ځان یې هغه غار ته ورسو دا خلک د بادشاه دا پولیس والا او دا جرګې والا ته ګیر چاپېره تو دي چې دې به اوس موسی علیه السلام ته خیره کوي اتفاق ته ګوره مفسرینو لیکلی دي د قرآن شریف د یو آیت په تفسیر کې چې کله د خیره شروع کړه بني اسرائیلو ته نو د خولې نه د قوم طرف ته خیره وځي بني اسرائیل نه یادوي وی خدایا زمونږ د کلي دا قوم دا تباه کې هغې ورته لیونی که روغې مونږ راوستي چې ته به د موسی علیه السلام قوم ته خیره وکړې نو خپل قوم ته د خیرې شروع کړې او چې د موسی علیه السلام نوم اخلي نو خپل نوم یې د خولې نه وخي چې بلعم دې غرق شي ته خدای ظالمه مونږ غواړو چې موسی علیه السلام ته خیر وکړو ځان ته کې مونږ غواړو د هغه قوم ته خیر وکړه نو تا خپل قوم ته خیرې شروع کړې وی قسم دې جبه اخواړو مو دا تاویږي دی بل طرف ته غرق هم کړم تباه هم کړم ظالمانو موسی علیه السلام نوم علم هغه نه راځي په جبه خپل نوم راځي خیر هغه ته کوم خپل تان ته راځي کېږي او بني اسرائیل په خوله علم د هغې په ځای ستاسو نومونه په خولې راځي هغه نه راځي جبه اخوا تاوم ادې خوا راګرځي غرق هم کړم رب العالمین داسې آفت باندې مبتلا که چې لکه د سپي جبه بار راوته او دې نوم ته راورسېده جبه ته یې وې ځانده شو دا د خدای فضل دی د سپیم جبه ده او زمونږ هم جبې دي د سپي جمع کوم ځای پرته لاندې ویزان دی لاړې ته بیږي او د انسان جبه پروردګار په شونډو او په غاښونو کې دننه محفوظ ساتلې ده دا د خدای څونه لوی فضل او څونه کرم درته الله خولی شي چې انسانه ګوره زه دام کولی شم چې جبه درنه ویزان ده که مو ځوړندي او لاړې ته بیږي در سره مې څونه احسان کړی دی غاښونه دي جبه ده دې له مې درله غلاف جوړ کړی دی شونډې مې جوړې کړې دي او د دشمن میانځ کې مې بنده کړی د غاښونه خو د جبې دشمنان دي که معمولي غوندې لږ غوندې غاښونه خطا شي او جبې په دا منځ کې ګیره شي وینې ته وبهیئ او څونه انسان په تکلیف کې شي دغه جبه د دې خپل دشمن په قلا کې تاویږي را تاویږي حفاظت یې څوک کوي الله کوي او د شونډه غوندې لویه قلعه یې تو کړې ده د انسان دننه لاړې او هغه چې سب قیسې پیسې دي هغه محفوظ دي پټې دي د بلعام جبه ویزانده شوه خلکو ته ویې غرقم کړم تبام کړم غرق شم بس پیشو چې دا خو زه غرق شم د پیغمبر ته خیرې زه کوم غرق شم وی راشه بس زه خواستم غرق یم اوس ته یو چل ښیم
هغه چلو کې نو د موسی علیه السلام قوم به رستو شي. نور خو څه جوړ نه شو. پیسو کو وی جنکې راولې، جامې ورته خشته واچوي، سرونه ورته سرتور کې، او بني اسرائیلو د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نه کې. سامان ورکې چې په هغوی سامان خرڅول شروع، چاله چاکوان ورکې هلته به خرڅوي، چاله بل شی ورکې د خوراک سامان، چاله جامې ورکې او خشته کې ښکلې کې چې د موسی علیه السلام په لښکر کې وردن نشي، او سامان ورکې په ارزان قیمت ته خرڅوي. او که د موسی علیه السلام چې ته فوج او خلق ورته کتل نو دوی دې ورته مسکا مسکا کوي چې هغوی ورته رامایل شي، او که چا ورته لاس اچو نه انکار دې ورته نه کوي. بس په دې به د موسی علیه السلام قوم شکست مونی په بلې نه شی والي. حقه چلې وکړو. بادشاہ وی بس داسې جنکې خشته خوبصورته تیارې کړې او د خرید و فروخت سامان یې وله ورکړه. وی ورچې بني اسرائیلو کې دا خرڅوی او هغې سره ګډ ګرځئ، که څوک لاس هم درته چې انکار به نه کوې. ډېره ښه ده. جنکې تیارې شوې، سامان وله بادشاہ ورکړه او ورځی وی، او که پیسې درکوي سامان د بادشاہ دی، خو پیسې درکوي پیسې ستاسو دي، ارزانه باندې خرڅوی. پیغلی جنکې تیار کړې خشته خوبصورته، خشته جامې ورته واچولې، ویښته میخته سټایل وغیرې وله برابر کړل او په بني اسرائیلو کې وردن نه شوې. سامان یې خرڅو دې دپاره چې د هغوی ځان ته رامایل کي. موسی علیه السلام خبر شوې دا ګورې غم جوړ نه کې، دا ښځې پرې نه دی، خو ښځې خو رادن نه شوې وې. په سوونو جنکې دي په لارو کوڅو کې ګرځي، څوک یو شی خرڅوي څوک بل خرڅوي. او دې زمانه کې هم دا شی شته که نشته؟ دا ګورې هغه طریقه را روانه ده د امریکې او د برطانیې او د کافرو. دا یو سازش دی. اوس هم دا جنکې په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي. څوک شیمپوان خرڅوي، څوک صابون خرڅوي، څوک در باندې چای خرڅوي، څوک در باندې چینی خرڅوي، څوک پنسلې خرڅوي، څوک پینونه خرڅوي، او ځانونه یې جوړ کړي او جامه خشته کړې او جامه ټیپ جامه او سر تور کړې، او څوک په کوڅو کې دننه ګرځه، څوک بازارونو کې ګرځه. دا څه دپاره؟ د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د صابون مشهور شي، صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي، مسلمان کشر کل بې غیرته کوي. هغه شی دی که نه وګورئ غوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله، هغه طریقه روانه ده. لارو کوڅو کې جنکې ګرځه، ولې هلکان دي ورته به ګوري، ځان دې جوړ که تا ته به هلک ولې نه ګوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر، څه ښکلی پیغمبر دی. په خدای به دې قسم یې سړی حیران شي. ساجبه الفاظ فرمایي، وی ښځه چې د کور نه بار وځي، د کور نه بار شیطان شکل کوي، دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولۍ کوي. که بدرنګه ښځه ولې نی، د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی، خو شیطان څه چل کوي؟ استشرف لها الشیطان. شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې. د دې وجه نه چې د ښځه د کوره بار وځي په غټ پړونې او غټ څادر کې دې پلان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لرې خپله، لور نه لرې خپله، مور نه لرې خپله، تربور خپله نه لرې، ولې ظلم کوې؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ ارو دې کتل نو څه کوپر دی وکړه؟ یارونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي، او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري، څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به دی خدای دې بې خوباسه که اخلې خو راشه واله، که دې څه زما دکان مخې ته وړه خدای دې بې خوباسه، که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټه یو خولې ته یې واچي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته یې کړه، ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټوي دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی، خو خولې له دې ساس کې نه راځي، او بوتل کې دننه پیپ راته دی، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې له غم نه؟ هلکه دې سره غم زیاتېږي، او دا پی به کله څکم، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکړم، ماسته به ترې کله وکړم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه وي. دا مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دي، یاره که پیسې وې او کیلو خو به مې ترې وړو،
بچو به هم خوړی ما به هم خوړی او چې نه ګورې دې غم نه به خلاصې نو دا قتل خو غم جوړی دا خو شیطان سړی نورم بربادی دا هغه شعر دا انجیوز والا جنکې کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے نن سبا خزو بڑے والی خپکے گئے ما نرے نرے پینسی وی اسخات تک تور اسخاخ پہ لکه چیلی ښکاری سپه به خيوزي دا کمی دا پرتوب اغوند دی لا سنگا دا پر اخپای وردن نکی دا پینسا لا سنگا پدې نه پوهیږم دا ولې ظلم کوي خلک دا ولې ځان سره زیاتې کوي ښځه حیاداره هغه ده چې دا په پرده کې کور کې کېږي دا خو ظلم د خپل اولاد سره ښځې سره ظلم کوي ته د دې خور سره ظلم کوي د مور سره ظلم کوي زیاتې ورسره ولې کوي زمارونو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې دې لپاره خسلو له دعوت ورکوي د ګناه هغې ځان ته رامایل کوي چې لکه نور سنی د ګناه نظر خو به وشي که نه او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي مسلمان چې کافر وي په دقه به وي په بل طریقې نشي والی دی چې بې غیرته شو د نه د الله امداد پورته شو نو بلعام هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړو دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کوئ ګورې داسې دا جنکۍ منې کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده خپلو ځایونو ته لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته د سترګو ګناه خو شته د غوږ خو شته بعض هلکانو هغه جنکو څه ټونګې مونګې ورکړې الله څه چلو کو وبا خدای په بني اسرائیلو راوسته په یو ورځ او یا زره کسان تې مړه شو یو ورځ سره او یا زره کسان مړه شو او موسی علیه السلام خدای ته په سجده پرېوت چې یا الله بنده که دا وبا د بعضې هلکانو د وجې نه زما ټول قوم تباه و برباد شو دا د څه د وجې نه دا د نظر د ګناه د وجې نه لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتي او که څوک ځان له داسې شکل جوړی داسې جامه جوړی چې خلک دته په بد نظر وګوري که سړی دی او که ښځه ده په دغه د خدای لعنتي رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې دی که نه دی مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ مه ګورئ حرام نظر مه کوئ او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ هلکانو ته مه ګورئ سړي به ښځو ته نه ګوري ښځې به سړو ته نه ګوري دا ګناه ده سخته ګناه ده حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو اور یې بل که چل نه ورته ولا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدی هم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغنې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته یې وایي داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې د ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور د مینځ ته شي نو پړی به وشلوی نو دی به د اور مینځ ته وغورځېږي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نه اوچتېږي فرشتو نیولې نه اوچتېږي شیطان ورته وایي داسې وکړئ جنکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته ډم ډولکي جوړ کړې هغې مقصې وکړله دمې راوستې جنکۍ سرونه سرتو کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یو له ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جنکۍ او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جنکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کړل د رحمت فرشتې لاړې ختمه شو د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه صحابه کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل په لارو کې مه کښېنئ ایاکم والجلوس فی الطرقات
پلارو کې مکین صحابه سوي د الله رسول زمون خدای الله او د ناس د نخلاصي نشته مونږ کم ته کین خامخا بلار کې کینو پډې پکینو د دروازې مخې ته کینو خلک بلاره تیریږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا بکینو حضور پاک فرمایل خچ خلاصي نشته او لارو کې کینې نو لارې خپل حق ورکړي الله رسول الله حق څه دی یو حق ادار چې سوري سلامت چې تاسو علیکم السلام وایي دویم حق څه دی یو غریب کمزور دی پند دی وسره ګړې دی نشي وړي امداد وسره وکړي دریم حق څه دی نظر ښکته کې مګورای چا دا د لارې حق نظرونه بنو چته نظر ښکته کې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو يهوديان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وایي اوچت نو ویلی شي چې خلک یې واوري او حیا علی الصلاه او حیا علی الفلاح دپاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وایي نو مخ د کړکۍ نه یو خوا بل خوا استیش شریعت کې شته دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه ووي بس ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حیا علی الصلاه وي او بیا حیا علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور د یهودیانو اوسېدل دا خو شکر زموږ ملک د مسلمانانو دی ورشه انډیا ته وګوره پکې یهود هم اوسېږي سیکان هم اوسېږي هندوان هم اوسېږي مسلمانان هم اوسېږي دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده یهودیانو عبادت خانه را خوا د عیسایانو ده هغې طرف ته د سیکانو ده نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حیا علی وې کتل د یو یهودي کور کې یو جینۍ و په هغې نظر پرېوت مؤذن باغی کاکا نظر چې پرېوته نو فورا نظر اخوا کا حدیث پاک کې راځي رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی لا تتبع النظرة النظر یو نظر پس بل نظر متابع کوه فإن لك الأولى دا لومبې نظر د تماف دی ګورې دویم د تماف نه دی خدام ګورې قصدن قل لومبې نه زموږ دا خلک خطی په قصد لومبې نظر ګورې داسې نه یې لومبې نظر خو معاف دی او لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته او نظر پسې نظر بیا مه لګوه فورا مخ بل طرف ته وه طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې نو هغه نظر پسې بل نظر کا لاندې ګورې جنې ته وکتل او ګورې ورته بانګ نه خلاص کو په هغه روشندانې سره ویزان که نیغ جنې ته ګوري جنې پس خیال شو چې وی کتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګورې دا نیک بخته خوا بانګي کاکا ورته وایي چې یاره جنې ډېره مې خوښه شوې مې لیدلې ګوره که نه سترګو پسې د خولې ګناه شروع شوه که نه شوه او د غوږ ګناه شروع شوه که نه شوه د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره بابا خدای ته وګوره د خپل شکل ته وګوره او بوډاتوب ته یې وګوره د شپېتو یو نو لیدلې او ما ته وګوره څوارلسو دیارلسو کالو دا ته څه کېږي خو ستا د نوسیناب کشری یم خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی نیغې خو ته ګورې نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو او ته ما سره واده وکړه هغه ځای نه کنیکشن لګولی چغې وایي دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلی کېږي ابو بابا ته څه کې ته روغې که لیونې نه بس نکاح وکړه نکاح خو جایزه څه منع خو نه ده ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم نو وایي څه بده خو نه ده د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي جنۍ ورته څه وایي وایي ټیک ده ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چاته په نکاح شم زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي مسلمان سره نکاح نه کوم داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښوي کور دې خوښي هغه زمانه کې د مهر چې ستاسو شرطي ما ته ووایه خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه جنۍ پوه شوې چې سړی خو نه وړي بار بار ورته وایي مهرباني بس جنۍ وی راشه یو شرط ورته کېره وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم نه کور غواړم نه در نه بنګله غواړم نه پیسې کالي جامې اسم نه غواړم یو شرط دا منظور کړه زه د اوس نه د ښځې یم زه نکاح د سره تړم زه د پلار سره صلاح کوم نه رور سره کوم نه مور سره کوم اوس د سره نکاح تړم د نن نه د ښځې یم راځه څه شرط شاه به زه یې وایه ادا دی چې یهودي کېږې به اسلام به دې پرېږدې
اسلام پرې دا يهودي شرازه اوس نه دی خزه ته جنې دا خو ډېر خطرناک شرط و ما خو شپېته اویا کاله بانګونه ویلي منځونه مې کړي دي او تهجد او روجې مې کړي دي دا هر څه پرېږدم لو کم په اوبو نه داسې نه کېږي که بل څه شرط یې راته وایه هر شرط چې دي منم خدا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده یهودان ورته وایي چې که دا شرط باندې ښه که نه کوزېږه ما ته دې خوا مه ګوره خیر دی ورته کلک شو خوند یې ونه کړ یا خوند یې ونه کړ ویم دا یو شرط دی ویم دا شرط دی وی ټینګ یې پې وی یو وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود یهودي شوم دله ده دا د څه ګناه وه د سترګو ورپسې د څه ګناه شروع شوه د غوږ ورپسې د څه ګناه شروع شوه د ژبې ورپسې کفر لال کفر شو کفر دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکي راته ښځه میلاو شوه د هغه پوړی نه را کوزېده خپې او خوی د لاندې را پرېوت سر د لاندې راغې دا سټې لاندې شو خپې پې د پاته شوې مردار شو مړ شو جنې پاتې شي نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزلي د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي دا سړی شو حضور پاک مبارک رښتیا و یعنې دغه مرګ مقدر و لازما یې خپه خوی ده او بانګ یې ویلی که دا ګناه د سترګو یې نه وی کړی او دې ښځې ته یې نه کتلې او توبه ایستې وې او ایمان یې نه وی پرېښود دقه مرګ یې مقرر و دې نه نورېدله نو کوم خواته جنت ته ځکه چې بانګ یو سړی وی او خلک مانځله راوبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته خلک مانځله رابلي او بانګ یې وی او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته لیکن د سترګو نظر یې پرلپسې که د غوږ نظر شو د ژبې نظر شو بیا ورپسې لال کفر شو دومره خطرناک شی دی نظر خدای دې د سترګو او د غوږ د نظر نه وساتي نن سبا هلکانو سره موبایل دي موبایلو کې تصویر دا د سترګو نه ګوزې نه جنکو سره موبایل دی په هغه کې تصویر دا زنا ده د سترګو تصویر والا موبایل تصویر ته ګورې اخباري تصویر ته ګورې د رسالې تصویر ته ګورې او ته په هغې خپل خواهش ته ته وایي چې شا به ګوره وته او د ګناه نظر کې دا ټول جرم دی تصویر خاصم ګناه ده او بیا د هلک چې د جنۍ تصویر ته ګوري او جنۍ د هلک تصویر ته ګوري زنا شوه زنا خطرناکه زنا ده لعنت ته خدای پې ورېږي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده غټه ګناه ده نو د سترګو او د غوږ د دې دواړو ګناهونو نه کوشش کوئ مسلمانان ورونو چې ځان وساتئ پر یې غوږ څه واوره قرآن واوره تلاوت پې واوره ذکر پې واوره بانګ پې واوره چې کم انسان لیونی وي لیونی وی پر یې غوږ کې وله بانګ ووایه که کم انسان داسې دی چې هغه نیم پاگل دی وی پر هغه وخت کې وله بانګ ووایه که کم انسان ناپویه دی سبق مې نه یادېږي دماغ مې کمزور دی پر هغه وخت کې وله بانګ ووایه ګوره په غوږ څونه فایده حاصلېږي او چې کوم ماشوم راکوټې پیدا شي څه چل ورسره خلک کوي په داخل وخت کې وله بانګ وي په دغه وخت کې ورته اقامت کوي دا ماشوم خو دغه وخت کې پوهېږي نه لیکن په دغه وخت وله د الله دا نوم وردن نه کوي دا دغه وخت فایده شوه قرآن واوره تاله نه درځي قرآن یو حافظ یو قاري صاحب ته واجي د قرآن شریف لږ تلاوت وکړه چې زه واورم هلته بانګ ویلې کېږي فورا ورته متوجه شه چې بانګ ویلي راډو دې بند کا خبره دې بند کا یو ناشنا واقع دې پور را یاده شو د رمضان میاشت یو جنۍ ټي وي ته ناسته ده ټي وي ګوري میلمانه را روان دي مور دې جنۍ له اواز ورکړه بچې دا ټي وي دې بند کا او میلمانه را روان دي رو جماعتې به مونږ سره ډوډۍ به مونږ سره راشه ما سره لغونې کار وکړه نه مورې ما ته چغې مه وه یو پروګرام دی هغه ګورم بچې پروګرامونه دې پرېږده میلمانه را ځي کټوۍ پخول غواړي مور دې ما اواز ورکوي زور ورته وایي چې نه ما مه تنګه وه زما یو پروګرام دی هغه ګورم چې مور کله تنګه کړه ټي وي اوچت کړه او بره کوټې ته لاړه هلته یې دنده ټي وي ولګو مور بیا وروخته چې یې لورې بانګ وایي د خدای الله اکبر وایي زه ډوډۍ را سره نه پخې هغه روجمات م ما تیار کړه هغه پخلی م ما وکړه میلمانه م رالل خو ته مهرباني وکړه دا باجه دې بنده که بانګ وایي د خدای نوم اخیستلی کېږي خدای ته وګوره پوهېږي بانګونه هغه چې د ما پروګرام خرابېږي هغه چې بیا ما ته چغې مه وه زه پروګرام ګورم فلم سینما ګورم ما ته چغې وایي دله نه بره راوخته مو ته راپسې بله راځي بانګونه دی وایي بانګ څه ته وایي خدایه پاکه
راکوز شو. بیا واپس یې وخته چې بچی هغه روژه خو دې ماته که راشه که نه مېلمنو سره کېله نوړی ډوډۍ خو روژه خو دې ماته که اواز نه ورکوي ورته ور ډبولې شروع کړل ور ورته ډبوي چې ور لرې که نېکبختې دلته مې دله ډوډۍ راوړه یو نوړی وخوره یو کجوره پې کړه روژه خو ماته که په شړک دې ولګي ستا هغه دوز اواز نه ورکوي روژه ماته کو پسې راغله چې جنۍ خو دننه ده اوس چغې او توام چغه هم نه راکوي اواز هم نه راکوي دا څنګه ټي وي دی او ټي وي لګیا دی غږېږي د کوټې نه ټي وي اواز راځي د اواز نه راځي رونه ورپسې راوختل پلار راوخت اواز نه ورکوي شک یې پیدا شو چې دروازې ورپسې ماته کړه ویې کتل جنۍ په فرش لاندې مړه پرته ده ټي وي غږېږي لګیا دی سندره فلم شروع دی جنۍ په فرش مړه پرته ده ګوره ژوند ته ګوره که دا ټي وي وختي بند کړی دی او دا راغلی و د بانګ احترام یې کړو چې ښه مورې او توبه زه ګناه خو کومه خو دا بانګ یې ووی نو دې دپاره ټي وي بندوم او دې بانګ سره یې دغسې ویلې وی الله اکبر الله اکبر بانګ چې وایي نو بانګ سره به هغه الفاظ وی او روژه یې ماته کړې وي په محبت او په مینه نو ممکن ده چې د خدای د نوم په اخېشتو کې دې څه ورته وی ځکه دغه ټیم د هغې مقرر هغسې ونه کړله سات یې ووته چې څه یې ووته هغې راځي راوچتوي یې راوچتېږي نه وجود نه اوچتېږي خلق جمع دي زور ورکوي ځمکې نه وجود نه اوچتېږي خدایه داسې چلو شو دا خو داسې نه لکه ټینک چې اوچتی دا خو نه اوچتېږي یو انسان و هغه ټي وي لاسې ګوتې یوړې وړه ټي وي مردار خو دې دی نه خوږ د دې ټي وي د لاسه دا نقصان دی خو چې هغه یو کس ټي وي اوچت که دې خو دې وجود اوچت شو وایي دا خو چې ټي وي اوچته وجود یې اوچتېږي ټي وي چې ښکته پروت وي وجود یې نه اوچتېږي دی راکوزول او ټي وي مو سره راوچت راکوز ټي وي چې به یې کېښود وجود به یې دروند شو چا اوچتولی نه شوه او چې ټي وي به یو کس اوچت که نو دا به راکوز یې کړه راکوز یې کړه ټي وي مو سره راکوز که اوس یې غسل له وړي بیا نه وجود نه اوچتېږي په زور یې اوچتی نه اوچتېږي هلکه وایي داسې چل دی دا ټي وي ورسره اوچتوی او ټي وي ورسره اوچت که نو دې وجود اوچت شو غسل یې ورکړه بیا جنازه وله اوچتوي جنازه نه اوچتېږي وی چل هم په دا ټي وي کې دی په دې سره یې مینه وه ټي وي وله جنازه کې دا سر ته کېښود او جنازه اوچته کړه مقبرې ته یې روانه کړه ټي وي سره مقبرې ته لاړه هلته یې ټي وي لرې که بیا کټ نه اوچتېږي چې قبر ته دفن شي زور لګوي سړي کټ نه اوچتېږي وی به داسې وکړې ټي وي سره مینه محبت دا ورسره په دا لحد کې ښخ کړې دی د دنیا سزا شوه خدای خبر چې د آخر به څه سزا وي زما رونو دا د نظر ګناه ده هلکان او جنکې ګډوډ سینما ته ناستي ټي وي ته ناستي فلم ته ناستي هلکان پردو جنکو ته ګورو جنکې پردو هلکانو ته ګوري حیا بالکل ختمه شو خدای دې مونږ کې حیا پیدا کړي نور کله به ځه چا به ګناه کوله هلک د پلار نه او د مور نه پټه به یې کوله یا لور یا زوی به کوله پټه به یې کوله اوس یو ځای ناستي یو سوداګر چرته په سفر ته د عبرت خبره ده هغه سره وینځه وه هغه وینځه خشته وه خوبصورته وه خرڅوله خو یې نه چې دا خو زما وینځه ده ځان سره یې بوتلې هم نه شوه پې یارېده چې په سفر کې څه فتنه جوړه نه شي په دې کلي کې یو نیک انسان وویده دا نیک انسان دی هغه سره به امانت کېده او وینځه یې بوتله هغه نیک انسان ته وایي دا مې تاسو کره امانت راوسته او زه تجارت په سفر ځم چې راشم بیا به یې راکړي هلکه مونږ سره راویځه مه پرېږده مونږ په فتنه کې مه مبتلا کوه زما زامن دي او بچي مې دي وی چې نه به زه کوم خوا بوځم خرڅو مې نه لکېږي مې نه او په سفر یې بوتلې نه شم پې یارېږم اوس تا راته نیک سړی ښکاره شوې بس تا کره به خدمت کوي تر څو چې زه نه یم راغلی دا نیک سړی چې ته یو ځل کور ته راننوت په دې ویندې نظر ولګېد ګناه نظر یې پرې ولګېد دا خو نیکان نیکو فوراً یې توبه ویسته الله ته چې خدایه ما نه خو غلطي وشو نور مې نه لاس وروړی دی نه مې څه بل څه ګناه وکړه او خدای دا مې م غټ جرم وکړو چې دې پردی وینځې ته مې په بد نظر وکتل په دې یو پیر صاحب ونې کغلله وی دقسې مې یو وینځه وه چې را سره امانت یې ښودې وه او ما ورته په بد نظر وکتل او زه په ځان پوهېږم چې د الله تعالی زما په زړه کې کوم هغه مینه محبت او کوم د عبادت شوق هغه مې لاړ برباد شو دې نظر سره رانه څه لاړل وی داسې وکړه پلان کې کلي ته به لاړ شي هلته یو پلان کې نوم یې دی او هغه به د دعا وغواړي نو الله به راته را ګناه معاف کړي ډېره ښه دی لاړ هغه کلي ته او د خپل استاد چې ورته کوم سړی ښولی د هغه تپوس یې وکړه وی دا نمونه نیک سړی بزرګ پیر شته خلکو وی نه پیر خو په دې نوم نشته یو دی تپوس کوي بل تپوس کوي وی پیر نشته په دې نوم نیک سړی او دلته کې یو د شرابخانه کې یو هلک دی او بدعمله غوندې دی په دې نوم هغه شته نه زه خو راغلی یم چې دوا به راته وکړي نو په بدعمله څه کوم او شرابخانې بازار کې څه کوم واپس راغی
خپل استاد ته وایي صاحب چې تا چاله لېږلی هغه سړی خو ما ونه موند او چې تا کوم نوم وښو نو په هغه نوم یو کس وشته خو د شرابخانې او د ډمبازۍ بازار کې پروت دیره دی وی همغله ورشه دعا درته وکړي یې ورغی د خو پټکې په سر و جامې اوږدې دي خلک هم ورته ګوري چې دا ملا صاحب په دا شرابخانې په دا بازار کې څه کوي د بدعملۍ دې بازار کې څه کوي چې ورغی هغه تپوس یې وکړه په هغه کور وردن نه شو هغه هلک ته چې ورغی یو نوجوان هلک ناست و ستا پلان کې نوم دی یو خوا کې ورسره یو جینۍ ناسته وه ورسره یو بل هلک ناست دی او د شرابو یو لوښی ورسره پروت دی شرابو خپل مخصوص لوښي دی لا بدګمانه شو چې دا څه په مصیبت وړېدم دا چا له زه رالمه دته زه دوا وکړم او که دی به ما ته دوا کوي یا راسم راغلی مراشه خپل حل ورته ووایه وایي زه چې پلان کې را لېږلی مو دغسې ما نه د نظر یو ګناه شوې ده د نظر غلطي رانه شوې ده او تاله راغلی ته مهرباني وکړه ما ته دعا وکړه چې ګناه ما ته الله معاف کړي توبه خو دې ایستې ده که نه وایي یو توبه مې ایستې ده وایي چې توبه دې وایسته الله به درته معافي وکړي اوس هم تاسو ته مې که چا د نظر د غوږ ګناه کړی وي مایوسه کېږي دی نه د الله په حضور کې د توبه وباسي یو 2 رکعاته صلات توبه دې وکړي نفل او د هغې نه پس دې توبه وباسي چې یا الله که ما په غوږ یا په سترګو داسې ګناه کړي خدای ته راته معاف کړي د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي وایي دا الله به راسره ښه شي یاره وایي د تا له خو هغه خپل استاد را لېږلی ما خو دا ته د دغه د بازار کې ناستې د شرابخانې او د دې بدعملۍ او دا جینۍ در سره ناسته ده او دا زنانه او دا هلک در سره ناست دی او دا شراب درته پراته دي هغه وایي دا زنانه چې ده دا د ما مور دا پردی نه ده او دا هلک چې تا ولید دا مې زوی دی او دا چې ته کوم بوتل ما سره نه دی کې شراب نه دي ګیلاسې کې راوړ وي دا پی دی سړی خو څه ناڅه پوه شو چې یاره څه بدګماني خو مې ختمه شوه نو چې دلته څه له دی رهی رښتیا ده ورته خپل الله نه دی ویلی ده ورته الله نه دی ویل چې مانه دا ګناه شوې ده ده وایي چې راځه ما په دې سړي نه به زه دعا غواړم که زه به ورته کوم نو دا تپوسونه یې ترې شروع کړو دلته څه له اوسېږې دلته څه له اوسېږې دلته څه کوې نو هغه ورته وایي په جواب کې سړی وایي دلته ځکه اوسېږم د شرابخانې په دې بازار کې چې که چېرته داسې بار دی رومه نو بیا به خلکو وینځې را سره امانت کې ښودې نو زما به پیشق پیدا کېده دلته ځکه دی ریم او سړی خو واقعي نیک سړی دی او د کشف خاوند دی د کرامت خاوند دی وی حضرت دا ګناه مانه شوې ده واقعي او تا د راغلي ما ته دعا وکړه دا مې دې پورې وی چې د هغه ځای نه چې کوم دی د نظر تهمت د هغې نه م ځان ساته د دې وجې نه زموږ علما کرام لیکي او زموږ د طالبان پې پوه دي چې د حرامو مقدمه هم حراموي او د نیکۍ د ثواب مقدمه هغه هم ثوابي نو که یو سړی یو نظر وکړي په دې خیال یو امرد انسان ته امرد چې د کم هلک ګیره نی راغلی په غلط نظر نو دا هم خطرناکه ګناه ده جینۍ ته نظر کول او غوږ کې ښودل چېرې زه دا ګانه واورم په موبایل کې نن سبا خلکو دا سیدونه بند کړي دي که نه مخکې کې یو ځای کې مونځ کو زه مخکې ولاړم په مازه کې دننه صاحبه داسې ټنګار شروع شو که نه اوهو خدای پاکه او بیا بندېدم نه ټوله توجه زمونږ د هغه خلکو هم ګډوډه شوه زمونږ هم ګډوډه شوه اوس ناشنا لوبه وه سندره وه خدای دا چا دا دومره ظالم څوک دی هلکه دا ولې دا رنګټون چې لګې نو د هغې په ځای باندې چې تا بل څه ټکې ولګوه ته ګانه ولې لګې ډېر خلک په دې موبایلو کې سندرو اواز کېږي داسې ده که نه یہ سلام مو کردو ما دعا کوله د بدقسمتۍ نه د هغه سړي هغه موبایل بیا ټنګار شروع کړه هغه ګانه بیا شروع شوه چې شروع شوه چې ما ورته وکړه یو بوډا سپین ګیری و بوډا سپین ګیری و ته یقین کوه لاسونه یې رپېدل هغه جیب نه هغه دغه راوویسته و دغه یم هغه موبایل یم لکه د مړس په پنجره کې بند کړی و خلطه کې بند کړی و کله به تار یو خوا راښکه و کله بل خوا حیبت هم په غریب راغی کله به بل خوا راښ کله بل خوا خلکو مته وکړه یا بابا یا د خدای نیک بخته د قبر په غاړه ولاړې دا او یو سلو کالونو عمر به زیات و غالبا دا ته څه کې دا د غوږ ګناه ده په دې څه سندره دې واورېده او یا دې ونرېده په دې څه نو بعضې څیز کې تا ته څه فایده نه میلاوېږي ګناه دې کېږي د هغه ګناه نه ځان ساته نو د نظر ګناه او دارنګې د غوږ ګناه
دا دواړه ډېر خطرناک جرم دی، د دې نه ځان ساتئ. او دا بیا نورې خطرناکې ګناه ته مفضي کېږي او غلطې ګناه ته رسېږي، د دې نه ځان ساتل پکار دی. او دا غوږ ګوره ډاکټر له چې زنانه بوځئ لاول کوشش کوئ چې زنانه ډاکټر زنانه ته وښایئ، خو که چېرته نه پیښیږي یا د علاج ډاکټره ښځه نشي کولی، ډاکټر سړی هم بوتلی شي، بیا خو کوشش وکړه چې په پرده کې سړی دې ورسره لاړ شي، خپل په پرده کې ځان په پرده کې کړي او هغه ډاکټر ته وښایي. او ډاکټر له هم پکار دی چې د علاج کوي د زنانه مثال په طور د ضرورت په وخت کې داسې نظر دې ورته کوي لکه د خپل خور په شان دی. کوشش ته دا کوي چې مخ ته وله نظر ونه کړي یا اندامونو ته وله نظر ونه کړي، نظر دې ښکته کړي. دا دیني مسایل دي. دا ټنګه ټونګه اورېدل او ټي وي ته ناست او په موبایل باندې فلمونه کتل او په کمپیوټر باندې فلمونه کتل او پردو جنکو ته کتل، دا سخت جرم دی. یا په اخباراتو کې بعضې وخت غلط تصویرونه راځي، ګنده تصویرونه راځي، هغې ته کتل. او یا بعضې خلکو په خپلو کورونو کې ځان له تصویرونه اوېزان کړي، د ډمانو تصویرونه او ډمو تصویرونه، دې کې څه فایده راغلو ته اوېزان کړئ. تصویر اسم په کور کې لګول ګناه ده، بیا د ډمو تصویرونه لګول ګوره د خدای د رحمت فرشتې نه راځي، د خدای د قهر او د خدای د غضب فرشتې راځي. نو چې کوم ځای د الله د رحمت فرشتې نه راځي او د خدای د قهر او د غضب فرشتې راځي، هغه ځای باندې د خدای رحمتونه نه ورېږي او د خدای قهر او لعنت ورېږي، د خیر ورځ به څوک چېرته وموني.